که په عمر کې بوډا زړی زلمی دی اتفاق پیدا کړ او دا تسنس پښتون چې کوم دی بیا هم شعر و شاعري او ادب یا د پردا یا د پښتون افغان وطن هغه قوم کې چې شاعر او شاعري خو لوی سمندر دی او د شاعري لاره چې دا لاس می تڼا کې شونډې وچې خوله په لۍ ګرځوم لاس می تڼا کې شونډې وچې خوله په لۍ ګرځوم خیر د پښتو لپاره غواړمه زولۍ ګرځوم درنو مینوالو د دې شعر خالق او د ځوان استعداد خاوند ښاغلی نهضت تنها موږ سره په دې ادبي او سیاسي حجره کې ناسته لري زموږ د ټیم لخوا نه او زما لخوا نه دې ته په دې ادبي او سیاسي حجره کې د زړه له تله هرکلی و نهضت صاحب ستړی مه شي هرکله راشي الله دې وبخه کور دې ودان مننه خیر اوسئ نهضت صاحب که زموږ د ادب مینوالو ته د خپل ځان په هکله لنډ معلومات ورکړئ نسیم وروره ډېره مننه زما نوم نهضت تنها دی او زه د افغانستان د کونړ ولایت اوسیدونکی یم یعنې هلته زیږېدلی یم او اوس فعلا دپاره دلته په المان کې استوګن یم نهضت صاحب د شاعرۍ میدان ته څه وخت راغلی سئ او تر اوسه پورې مو څو کتابونه له چاپه راوتي زه خو د شاعرۍ پوره دعوه نشم کولی او نه زه ځان شاعر ګڼم خو تقریبا اولنی شعر به مې په 1998 کې لیکلی څو کتابونه هم له چاپه راوتي نو کتابونه یوه وړه ټولګه لرم چې دلته ستاسو مخې ته پرته ده او د دې نه وروسته تقریبا داسې ماتکوټ شعرونه مې لیکلي نو داسې تقریبا پروګرامو ته لرم چې یوه وړه شان ټولګه بله چاپ شي نهضت صاحب د دې څه وجه کیدی شي چې موږ له کوم شاعر څخه پوښتنه وکړو او دغه پوښتنه موږ له تاسو څخه هم تکرار کړه او تاسو ویل چې موږ د شاعرۍ دعوه نه کړو او بیا تر هغې پورې تاسو یو کتاب له چاپه راویستلی دی نو شاعري خو لوی سمندر دی او د شاعري لاره چې دا ډېره ګرانه لار ده ډېرې ستونزې پکې دي ډېر خپل پرنسیپ لري ډېر دغه لري چې هغه باید په نظر کې وساتل شي نو په دې خاطر باندې چې د هر انسان چې دی د دې دعوه پوره ځکه نشي کولی چې دا پوره سمندر دی سمندر هیڅکله یو انسان په خپله احاطه کې نشي راوستلی نو په دې خاطر باندې د شاعرۍ دعوه نشو کولی ځکه چې موږ وګورو چې زموږ نه مخکې ډېر تکړه تکړه شاعران شته دی وو او په دې اوس وخت کې موجود دي نو د هغې په وړاندې باندې موږ خپل ځانونه لکه د مثال په ډول باندې زه خپل ځان ته هېڅ شاعر حق نه ورکوم ځکه چې داسې خلک شته دی چې د هغې په شعرونو کې ډېر معنا او مفهوم پروت دی ډېره اصلاح پکې پرته ده او ډېر درس پکې پروت دی نو په دې خاطر باندې خپل شعرونه د دې قابل نه ګڼم چې ځان ته د شاعر ویم نهضت صاحب تاسو د 1998 څخه شاعري شروع کړې ده تر اوسه پورې چې تاسو دا کومه شاعري کوئ د اولنۍ شاعري او د تر اخرنۍ شاعرۍ مطلب مې دا دی چې د اول شروع نه او تر اوسه پورې ستاسو په شعرونو کې څه تغییر راغلی نو زه خو په خپله په دې باندې داسې خاص دغه نشم کولی خو بیا هم لکه اولنۍ شاعرۍ نه وروسته ما ډېر د نورو شعرونه اورېدلي دي لوستي مې دي نو خپله هم د انسان عمر رو رو په پخېدو وي نو په دې خاطر باندې یو څه ناڅه په خپل فکر باندې د اولني شعرونو نه مې اوسني شعرونه یو څه د ګزارې والا ګڼم چې البته ښه به وي دي نهضت صاحب تاسې د کوم یو شاعر لاره نیولې ده او که نه ځان له مو یو ځانګړې لاره غوره کړې ده تر اوسه پورې خو مې د کوم شاعر خاص په خاصه توګه باندې په خاص ډول باندې لاره نه ده نیولې او خپل هم داسې مشخصه لار نه لرم خو تقریبا په خپله خوښه باندې یو څه لیکم هر شی چې ما ته دغه شي نو هماغه لیکم په کوم شي مې وس پر شي ستاسو په شاعرۍ کې ستاسو په فکر مینه څه رول لري
زما په شاعرۍ کې مینا ډېر اهم رول لري ځکه چې بې مینې هیڅ یو کار چې دی هغه سړی پوره سرته نشي رسولی وار شی چې دی نیمګړی پاتې کېږي اول چې انسان د یو شي په باره کې مینه ولري نو د هغې دپاره هغه صلاحیت او جذبې او هر څه د هغې په وجود کې پیدا کېږي او هغه کار سرته شي رسولی زه ډېره اهمه او ضروري ګڼم مینه تاسو په شاعرۍ کې مینه د څه سره تړئ نو شاعرۍ سره مینه تړل د دې سوال خو ډېر ګران جواب دی خو زه خپله چې کوم اظهار د مینې پکې کوم په شاعرۍ کې هغه ډېر زما د ژوند پورې تړلي خبرې دي چې هغه ما په خپلې شاعرۍ کې د هغې اظهار کړی دی او د هر چا دا خپل فکر یې نو چې په خاص دغه باندې زه په دې کې څه نشم ویلی د خپل شعرونو څخه علاوه مو د نورو شاعرانو کوم یو شعر خوښیږي د نورو شاعرانو تقریبا د پښتنو ټولو شاعران زما خوښیږي د پښتو ژبې ټول شاعران چې دي په ما باندې ګران دي او زه د هغو د ټولو شعرونه خوښوم چې څومره مې وس بریږي څومره ماته وختي او دغی نو زه د هغو شعرونه دغه کوم مطالعه کوم یا یې اورم خصوصا د مشرانو شاعرانو چې په هغې کې دا اوس چې کوم ژوندي شاعران دي رحمت شاه سایل صاحب عباسین یوسفزی صاحب او دغه شان اسرار صاحب ډاکټر اسرار صاحب او ډېر خو تقریبا د ټولو چا نوم به یادوم تقریبا د ټولو شاعرانو شاعري خوښوم چې کوم یو ښه شعر یې البته هغه مې خوښېږي تاسو چې المان ته راغلی په کوم کال کې المان ته راغلی او تر اوسه پورې مو په مشاعرو کې برخه اخیستې ده او که نه زه تقریبا المان ته په 2001 اخره کې راغلم او د اوسه پورې چې په المان کې کوم مشاعرې شوي دي تر ډېره حده پورې چې امکان او زما اوس ته لاسرسی شوی دی زه ورته اوزګار شوی یم نو تقریبا ټولو کې مې شرکت کړی دی په مشاعرو کې خو دې برخه هسې کومه مشاعره ډېره په زړه پورې راغلې ده نو تقریبا ټولې مشاعرې په زړه پورې په ټولو کې خاص بعضې وخت کې داسې شعرونه سړی واوري چې هغه په زړه باندې ډېر ښه ولګېږي او د انسان د خوشحالۍ سبب شي د انسان خیالات چې دي هغې له یو تازګي ورکړي او یو رشد وله ورکړي نو تقریبا داسې مشخص کولی نه شم ټولې مشاعرې ډېرې ښایسته وي ډېرې ښکلې وي د خپل شعرونو څخه علاوه مو په المان کې کوم یو شاعر خوښیږي نو په المان کې خو اوس په ژوندو کې ټول ښه خلک دی ټول ښه شاعران دي تقریبا په مړو شاعرانو کې ستاسو والد صاحب ډاکټر عبدالکبیر سtori صاحب مې د هغې شاعري مې ډېره خوښېدله ډېره په زړه پوره شاعري واقع چې کړې وه نو د اوس په دې اوس حال کې چې دی ټول دا ځوانان شاعران دي زما په شان لا نوي نوي قدمونه په شاعرۍ کې دغه ایښودي دي نو تقریبا ټول شعرونه را باندې ښه لګېږي ستاسو غزل ته مخه ډېره اوښتې ده او که نظم ته نو زه خو غزل لیکم او غزل مې خوښېږي او نظم نه نه لیکلی شم او نه مې داسې خاصه علاقه د نظم سره لرم نهزت صاحب د شاعرۍ څخه علاوه مو په نثر کې خپل قلم چلولی دی او که نه نه تر اوسه پورې خو مې نثر ته نه ده مخه کړې او نه مې پکې خپل قلم ازمایلی دی او نه ځان تر اوسه پورې د دې قابل ګڼم دونه توان ځان کې نه وینم چې نثر ته هم مخه کړم د خپلې شعرونو څخه څومره خوند اخلئ که رښتیا را باندې ووایه نو د خپلو شعرونو نه دومره خاص تنده زما په خپل شعر نه ماتېږي لکه څومره چې د نورو خو شاعرانو شعرونه زه واورم او په هغې زما د زړه تنده ماتېږي خو بیا هم یو څه ناڅه تسلي مې پکې کېږي نهزت صاحب تاسو بله په کوم وخت کې شاعري راځي نو شاعرۍ داسې خاص حالت نه یې سړي ته معلوم نو کله چې انسان کله د ډېر غم سره مخامخي په دغه وخت کې طبعا انسان ذهن چې دی هغه شاعرانه کېږي کله چې ډېر خوشحاله یا داسې یو منظر ویني چې هغې کله نه یې لیدلی هغې دپاره ډېر داسې جالبي ډېر دلچسپي په زړه پورې نو تقریبا هغې وخت کې شاعري راځي ماته شاعري شم کولی په نهزت صاحب ستاسو د دې کتاب د زړګي داغ په اوښکو نه ورانیږي د دې سریزه رحمت شاه سایل او عباسین یوسفزي لیکلي تاسو له دغه دواړه سریزې څومره اهمیت لري دا خو زما اولنۍ دغه دی اولنۍ ټولګه ده لکه څنګه چې مې مخکې مې ویله او په دې باندې بیا د سایل صاحب لیکنه او یا د عباسین یوسفزي صاحب لیکنه دا زما دپاره ډېر یو د افتخار او
د خوشحالۍ ځای و چې دیو زما په کتاب باندې لیکل وکړو. حتی ما فکر هم نشو کولی چې زما په کتاب به د سریزې ولیکي، ځکه چې زما شعرونه د دې قابل او د دې وړ ما نه ګڼل. نو دا زما دپاره ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې هغو په دې باندې سریزې ولیکلې او د هغو دپاره دونه وخت هغه که زه د هغو نه بیا هم کور ودانۍ کوم او د هغو د کور ودانۍ خدای د هغو له عمرونه ورکړي چې نور هم د پښتو دپاره خدمت وکړي. او دا زما دپاره د غټ تشویق او د ډېر ډاډ سبب وګرځېده. نهضت صاحب د زړګي داغ په اوښکو نه ورانېږي که تاسو زموږ د دې حجرې مینوالو ته له دې کتاب څخه 2-3 شعرونه ډالۍ کوي؟ ولې نه، په ډېر د زړه له کومې به یې ډالۍ کړم ورته، خدای دې وکړي چې د لیدونکو اورېدونکو ټولو خوښ شي. زه انسان یم په انسان مې زړه خوږېږي، زه انسان یم په انسان مې زړه خوږېږي، لکه ته ستا په شان مې زړه خوږېږي. زه د ځان په غم کې نه یم ملګرو، په نیازبین نیازبین جانان مې زړه خوږېږي. او چې مې خویندې په جړه په کنډو اوړي، چې مې خویندې په جړه په کنډو اوړي، په ویجاړ افغانستان مې زړه خوږېږي. او که اغیار را پورې خاندي خفه نه یم، خدا ستا په بدګمان مې زړه خوږېږي. او دغه وچو وچو شونډو ته مې ګوره، دغه وچو وچو شونډو ته مې ګوره، ستا د سترګو په ارمان مې زړه خوږېږي. او زه نهضت په شته جانان کې تنها ګرځم، زه نهضت په شته جانان کې تنها ګرځم، په خدای چې په خپل ځان مې زړه خوږېږي. نهضت صاحب ډېره مننه. زه انسان یم په انسان مې زړه خوږېږي واقعا ډېر ښکلی شعر و. درنو مینوالو، زموږ د دمې وخت راغلی دی. مخکې له دې چې دمې له لاړ شو، زموږ د انټرنیټ ادرس مه هېروئ. زموږ انټرنیټي پته ده کبیر سټوری ټکی کوم، یعنی کبیر سټوری په انټرنیټي دیره کې تاسو د ادب او د هنر په برخه کې زموږ ټولې انټرویوګانې یعنې ټولې مرکې لیدلی شئ.